نو ایمل ولی خان چې کوم دا بیان ورکړی دی نو زه سپین والي صاحب ته دا خواست کوم دا ورته درخواست کوم یا افتخار حسین صاحب ته ایدروتي صاحب ته زموږ د علاقې سلیم خان دی او ایوب شاړی دی چې دوی د خپله مشوره وکړي دا لږ ته یو طرف ته کړي لکه دا قمقل دی ته د سر غټ دی د په سر کې مازغه د خره دي ده چې دا خبره کوله چې زه پکې دغه کولومه باجود وپړو سنټر کولومه ده به دا بیان ورکوي چې یاره په دې کې زه دیني مندرسه کولوم دا علما د راجع په دې کې د خپل اجتماعي کوي د ته دې خبرې به ده ډېر لکه ترقي کړې وه د پارټي به چلته شوې وه د ده له دوپړې باجې ښې دي که ده له دیني مدرسه صحیح وه لکه دا یې د سپین والي په مشوره ورکړی یا د میا افتخار حسین په مشوره ورکړی یا د درخان په مشوره ورکړی یا د نور پارټي مشران دي د هغو په مشوره ورکړی نو خو جدا بیا ټیک ده او که ده په خپله مشوره ورکړی نو بیا د ډېر غلط کار کړی او که دا د هغو په مشوره ده ورکړی نو موږ بیا ځان چېرته کې څه بله پارټي اختیار کړو بل څه به دویمه دا خبره ده چې لکه مطلب دا دی دا کشرې پیړۍ ده د دوی مشرانو دا شپېته کاله دا پارټي لکه وچلېده زما زه چې په خپله زما ووټ شروع شوی دی نو ما دې پارټۍ نه علاوه بلې پارټۍ له ووټ نه دی ورکړی دا پارټي شپېته کاله او یا کاله تقریبا دا پارټي وچلېده دا پارټي اوس دومره کوزه لاړه چې دا په 10 کاله کې دا پارټي په دې خبره باندې نشي راچوتېدی لکه بل دی په علماو پسې خبرې کوي دا علماو پسې خبرې کول دي بګر ټیک ته فضل الرحمن پسې ته خبرې کوي د پارټۍ په سیاستو کې دی لکه مطلب دی هغه خبرې په تا ښه نه لګي بدې نه لګي او ستا خبرې په هغه بدې نه لګي او خو د پارټۍ خبرې دي چې لکه یو بل فیصله کوي خو ته په علماو پسې تا خبرې راغستې د دې کې داسې علما دي چې لکه مطلب دا دی ته بهر ته وځه ته دې ریوڼ ته لاړ شه ته د نور مساجدو مدرسو ته لاړ شې ته علما وګورې ته په علماو پورې تا راغستې ده ستا د مشرانو خو لکه ما دومره عمر ستا د مشرانو چېرته په علماو پسې خبرې نه دي کړي نو سپین والي صاحب ته زه دا خواست کوم دا ورته درخواست کوم یا افتخار حسین صاحب ته ایدروتي صاحب ته چې دا سړی یو طرف ته کړي لکه دا پارټي خرابوي لکه دا کومه چې کړې ده دا خبره ته دې د قوم نه معافي وغواړي سریعام دې معافي وغواړي د قوم نه دې معافي وغواړي د علماو نه دې معافي وغواړي او که دې بیا تاسو له اجازت ورکړئ نو سبا به د باچا خان بابا په قبر باندې بیا به د کېدای شي په مقبره په قبر باندې مزار جوړ کړي بیا د هغه قبر ته د لمانې ګړئ یا د ولي بابا په قبر باندې لکه مزار جوړ کړي د هغه په قبر باندې چې دومره د هغه سنټر ته د دوپړۍ باجې ورننوتې خو دا پکار ده چې بیا په هغه په قبرونو باندې هم بیا د جمعې د زیارت په چې کوم په دې غټو غټو مزارونو دغه کې زیارتونه کې لکه قلندر بابا شو د لاهور کې دادا صاحب شو بیا د جمعې په ورځ جمعرات ورځ بیا هغو ته ډول کې سر ته وایي نو خو هغو مشرانو خو په دې پښتنو باندې لکه ځان قربان کړی دی په دې خپله خاوره خپل اختیار او لکه مطلب دا دی هغه ته د مشرانو خو دا کار نه دی کړی او ستاسو دا مشران ته د نه علاوه موږ هم ستاسو خبره نه اورېدلې زموږ دا درخواست دی چې یاره زموږ ځکه ډېره زیاته دې پارټۍ سره تعلق و او که په دې خبرې څه زور ونه رسوي چې بیا موږ ځان خپل لارې اختیارو